دا د جلال آباد ښار اهنګرانو کوڅه ده چیرته چې د اوسپنې څخه بیلچې، کولنګ، لور، تبر، کاسې او دیګونه جوړیږي. په داسې حال کې چې ټکنالوژي نړۍ ته پرمختګ ورکړی، د اهنګرۍ دودیز کسب لا هم زموږ د ټولنې په صنعتي پرمختګ کې یو کلیدي برخه ده. د جلال آباد په ګرم بازارونو کې د اوسپنې درنې دروازې، د کرنې دودیز وسایل او د اوسپنې هنري کارونه د اهنګرانو د زحمت ژوندی نښې دي. دا کسب چې له کلونو راهیسې د یوې کورنۍ له لاسه بلې ته انتقالیږي، اوس له نوو ستونزو سره مخ دی. مګر اهنګران چې د ګرمې اوسپنې په څېر سخت دي، لا هم د خپلې خولۍ ګټلې مړۍ لپاره په زړورتیا کار کوي. یو هټیوال چې د اهنګرۍ د کسب 25 کلنه تجربه لري وايي چې کارونه مو د پخوا په پرتله ضعیف شوي. نوموړی د دې ضعف په نوې ټکنالوژۍ کې بولي او وایي چې د نوي وسایلو په جوړولو سره اوس د دوی لاسي صنایع څوک نه خوښوي. بازار ولا خله د مخکې 80% اوس ډېر 40% شوی ده او مخکې نه ډېر ضعیف شوی ده. او د دولت څخه هیله لري چې د معیاري دوکانونو او 40 ساعته برېښنا خدمات ورته مساعد شي ترڅو وکولی شي په لوړ معیار خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دولت هم دا غوښتنه هیله ده چې دغه ده زمونږ اول دا دوکانونه خرابېږي چې مونږ ته یو ځای ورکړي چې دا مونږ دوکانونه کار وکړو. بل دا دغه چې بهرنی ملکونو کوشش زیات وکړي چې دغه ده مونږ ته وسایل ورکړي چې د بهرنی نه کوم سامان راځي مونږ خپل هغه جوړ کړو. او دلته هېڅ شی وسایل نشته، برقونه مثال 100% کې نشته. که یو وسایل جوړی چې په برق باندې وشي، برق کله وي کله نه وي. که برق په تمه کېږي ورځ د تېرېږي، هغه شی دا نه پوره کوي چې هغه وسایل جوړ کړي. غلام نبي چې د دې کوڅې یو هټیوال دی، په دې فکر ده چې په جلال آباد کې د اهنګرۍ کسب د ختمېدو په حال کې ده او علت یې د چینایي او پاکستاني وسایلو د زیات واردول بولي. په دې وخت کې اهنګري ختم ده. اهنګري دا کسب کار چې دا ټول اوس چین نه واردېږي، دلته ختم ده ټول کار. دلته کار پخوا مونږ خپله جوړول هر سامان دلته به خرڅېده، خپل د لاس تولید و. اوس چینایي داسې مالونه وتې دي چې اته داسې فکر وکړه چې بیلونه یو بیل کې اهنګران چې دي نه وزګارېدل، بیلونه جوړول. اوس ټول چین نه راځي، دلته څوک نه اخلي. او بل کاروبار مسله ده چې کاروبار داسې ده چې دا جلال آباد ښار کې اوس کاروبار ټول بند دي. دا 3 کاله 4 کاله شو مونږ دا ټول کرا د جبه هر څه د جبه دي، پروشات نشته. که څه هم په تیرو کلونو کې اهنګري یو ډیر وده کوونکی کسب و، خو د ټکنالوژۍ په راتګ، د ماشینونو د پرمختګ او د نوو وسایلو په بازار کې شتون له امله یې ارزښت لږ څه کم شوی. سمیر، سادات، جلال آباد.